فرقيقا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآلف وهمزة الحمد أعوذ اهدينا الله ثم لما لله لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دردرشم نمبر درس دا علم التجوید زمانگا استاذ دردرش نمبر درس ده اور ډیر یو مهم درس ده. مخکې منګه شدت او رخوت بیان کړیو. موږ ویل چې صفات په دوه قسمه دي، یو ته ویل شي لازمه او بل ته ویل شي عارضه. به موږ ویل لازمه په دوه قسمه، متضاده او غیر متضاده. به موږ ویل متضاده چې دی هغه لز دانی د 15 جوړې دي، دا غي تفصیل لوانو همس او جهر بیان شو، شدت او رخوت بیان شو. نن 5 نمبر توسط. توسط په لغت کې منځني ته وایي او په اصطلاح کې د دې حروف د ادا کولو په وخت کې اواز نه د شدت په شان بند وي او نه د رخوت په شان جاری وي، بلکې بین وي. نو دې کې شدت ناقصه او رخوت ناقصه وجود لري. د دې تعریف لن یاد. توسط خو اصل کې په لغت کې منځني ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ د دې حروف د ادا کولو په وخت کې د دې حروف څو دي؟ 15 درسته براشي. لن عمر د دې لن عمر د دې حروف د ادا کولو په وخت کې اواز نه د شدت په شان څنګه وي؟ بند وي. شدت کې اواز بنديږي یو دم، دې کې اواز نه یو دم بند وي او نه د رخوت په شان جاری وي. رخوت کې اواز جاری وي نو نه د شدت په شان بند او نه د رخوت په شان جاری دي، بلکې بین دي، دواړو منځ کې دي. ځکه ورته توسط هم وایي. صحیح ده؟ نه پکې شدت کامله شته نه پکې رخوت کامله شته، بلکې په شدت ناقصه ده پکې او رخوت ناقصه ده پکې. صحیح ده؟ نو د دې وجه نه دې ته توسط هم ویلی شي. بل د سوال د هغې دفعه موږ لنډه وکړه چې دا ولې مستقل صفت نه دی. نو جواب موږ کړی دا مستقل صفت نه دی ځکه دې کې صفت شدت او څه پکې شدت رخوت دی. هم پکې شدت لږ غوندې وجود لري، هم پکې رخوت وجود لري. نو د دې وجې نه چې څه پکې شدت دی او څه پکې رخوت دی، دا مستقل صفت هغه نه دی. دا 15 حروف دی مجموعه د لن عمر، معنی دا نرم شه عمره. زما ورونو دا چینل دا تاسو د پاره جوړ شوی دی چې تاسو پکې د علم التجوید وړیا زده کړې وکړئ. نو ورونو دا سره سبسکرایب کړئ او دغه شان لایک شیر فالو دا مې راوي. که تاسو څه قسم پوښتنه وي په کمنټس کې کولای شئ. اوس بل خبره د سا او आवाज جاری کیدلو بندیدلو په اعتبار سره حروف په 15 قسمه دي. سا आवाज جاری کیږي یا بنديږي په دې اعتبار سره حروف په څو قسمه دي؟ 15 قسم. اولا مهموسه رخوه. مهموسه رخوه څه معنی؟ چې ام پکې همس وجود لري، ام پکې رخوت وجود لري. د همس د وجه نه پکې سا جاری ده او د رخوت د وجه نه پکې आवाज جاری دي. دا حروف اته دي مجموعي د فحثه شخص س. ګوره ام په دې سین کې ام رخوت او ام پکې څه دي؟ رخوت وجود لري. موږ تاسو ته ویلو چې د اړې مجموعي نه به یو حرف یو مجموعه کې مندل کی. اوس موږ د سین راواخلو په تور مثال. اول جوړه د همس او جهر ده، نو همس او جهر په دې کې همس ته. دویمه جوړه شدت او رخوت ته، د شدت او رخوت نه په دې کې رخوت ځکه شدت اجد قطیم بکت په دې کې سین نشته، نو رخوت پکې وجود لري. نو دې وجه نه دې د محموسه رخوه وایي. دویم د محموسه شدیده څه معنی؟ هم پکې همس ته هم پکې شدت ته. د همس د وجه نه پکې سا جاری ده او شدت د وجه نه پکې اواز بند شوی. دا مجموعه دا دو حروف دي مجموعه د کت یعنی کاف او تا. اک دا بروس ترش بدی وي ترازم دی. اک ګور هم پکې شدت ته هم پکې رخوت ته. نو دې باندې تراز دی ان شاء الله روسته به وکړو. درې من مجهوره رخوه. مجهوره رخوه څه معنی؟ چې هم پکې جهر دی هم پکې رخوت ته. د جهر د وجه په اواز کې بلندي او چتواله دي او د رخوت د وجه په اواز لیک شان جاری دي. دا حروف اته دي مجموعي د غازي ذو ضض. اوس غین نوال اوچت اواز په نرمۍ سره جاری دي. اوچت اواز نرمۍ سره جاری دي. نو دا چش مجهوره رخوش. څلورم د مجهوره شدیده چې ام پکې جهر وجود لري ام پکې شدت وجود لري. د جهر د وجه نه په اواز کې بلندي ده او د شدت د وجه نه په دې کې اواز یو څه بنديږي.
ګوره اجد قطيبه ګوره موږ تاسو کلار شو د همس او جهر دین یو حرف راواله همزه مثال یا با مجهوره شدیده د جهر د همس او جهر نه پدې کې جهر وجود لري همس پکې نشته او د شدت او رخوت شدت مجموعه د اجد قطيم بکت ګوره همزه پکې ده نو د شدت د همس او جهر مجموعه نه پکې جهر ده او د شدت او رخوت د مجموعه نه پکې شدت ده موږ تاسو چې مجموعه کې وکتل د جهر په مجموعه کې داو او د شدت په مجموعه کې نو دی وجه دي د مجهوره شدیده و یو راواله اج جیم ده اج ور جیم ام پکې شدت ده ام پکې جهر ده پنځم مجهوره متوسطه پدې کې بل نه بس صرف مجهوره متوسطه مجموعه ده لن عمر کوم چې د متوسطه حروف د ټول مجهوره دي منګو تاسو یې چې بدی محموسه شدیده باندې بدی باندې اعتراض دی اعتراض څه دی اعتراض دا دی چې څنګه په یو صفت کې په یو حرف کې دي ام هم صدا شي ام د پک شدتي ام د پک د صافشان आवाज جاری ام د پک چې شدت سره आवाज بنش دا څنګه دواړه جمع جوابونه خلکو ډیرو کړي تلن تاسو دا جواب یاد کړئ چې دا معقول له ذهن ته قناعت ورکړي هغه دا دی چې دې کې همس او جهر ستا اعتراض به ال راتللې چې دې کې دا همس او شدت دا په یو وخت کې ادا کېدل لیکن دلته دواړو وختونه جدا دي اول شدت ادا کی دا حرف په سختۍ سره اول ویل کی به وروسته همس ادا کی راګه دی نو من کاف او تانه من یو حرف رالو کاف اک ور اول په شدت په سختۍ سره وشي به وروسته همس کی هم د ستاره واله ات نو شدت په اعتبار د ابتدا سره دی او همس په اعتبار د انتها سره دی نو ستاسو اعتراض نه راځي چې دا دواړه په یو وخت څنګه ادا شي وختونه جدا دي راځو مقدمه الجزري ته باب استعمال الحروف فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا راتلون کې درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم روان درس زموږ استاد استعلاء او استفال بارکی نو راتلون کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته